له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين إسلام ډیرو درنو او قدرمنو ورونو زمونږ او ستاسو د آخرت د سفر بهترینه سرمایه ایمان دی چې که دا زمونږ او ستاسو سره او زمونږ او ستاسو سفر کامیاب دی سفر ګټور دی سفر کې خپل منزل مقصود ته رسیدلی شو او که دغه سرمایه زمون سره نه وه سفر کې ناکام یو سفر کې تاواني یو سفر کې منزل مقصود ته رسېدلی
نشو. د ایمان سرمایه ډېرې شعبې او ډېرې څانګې لري چې موږ او تاسو یې په دې بنیاد دلته ذکر کوو چې زموږ او ستاسو ورته فکر وي که چېرته زموږ مخې له راشي چې عملي کولو شوق او جذبه په ذهن کې وي. د الله په فضل او توفیق باندې یوه شعبه ذکر کو چې دا دومره بهترینه شعبه ده د ایمان چې په دې الله زموږ نه راضي کېږي. د دې په وجه باندې الله به موږ نعمتونه راوری، کم نعمتونه چې دي هغه به زموږ نه زایل کېږي. د دې شعبې په وجه باندې موږ کمال ته رسېږو او د دې په وجه موږ لوی لوی اجرونه او ثوابونه حاصلوو. دې شعبې ته ویلی کېدلی شي شکر د الله د نعمتونو. آسان عبادت دی خو چې سړی د الله د نعمتونو شکر ادا کړي، په هغې څه خرچه نه راځي، تاوان نه راځي، تکلیف نه لري. ادا کول یې آسان دي، لیکن شیطان ورته موږ نه پرېږدي. سره د اسانۍ په دې عبادت عمل کوونکي بندگان ډېر کم دي. الله فرمایي وقلیل من عبادی الشکور، زما ډېر لږ بندگان زما شکر ادا کوي. نور ټول په غفلت کې زندگی کوي، د الله نه اعراض کوي، غافل بندگان دي. د الله نعمتونو ته شکر هم سوچم نشته، شکر خو پرېږده. بلکې هغه خلک چې د الله په نعمتونو کې ډوب دي او د الله نعمتونه د باران د څاڅکو په شانه په هغوی راورېږي، هغه هم د الله نه شکایت کوي، وایي موږ سره څه دي، غمونه دي او زموږ قسمت دی او تکلیفونه دي او کړاوونه دي او مصیبتونه دي او پریشانیانې دي او د الله د نعمت ته سوچ او فکر هم نه. حال دا دی چې دا داسې یو ښکلی نعمت دی، که دا نعمت تا سره او ستا رب به د تا نه راضي وي، او که دې نعمت در نه الله واخسته او د دې نعمت توفیق در نه کړه، رب به در نه ناراضه وي. چې څومره نعمتونه تعالی الله درکړه او تا د الله شکر ادا کړه، الله به در نه راضي وي. قرآن کې الله وایي وإن تشکروا یرضه لکم، که تاسو د الله شکر ادا کوئ، الله ستاسو د پاره دا خوښوي چې تاسو د الله شاکر بندگان جوړ شئ. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله ليرضى عن العبد إذا أكل أكلا فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. الله د هغې بنده نه راضي کېږي چې یو کرت خوراک وکړي یا یو نوڼۍ خوله له یوسي، په هغې د الله حمد ادا کړي، یا یو ځلې اوبه وڅښي یا یو ګوټ اوبه وڅښي او په هغې د الله حمد ادا کړي، د الله شکر ادا کړي، الحمدلله ووایي. الحمدلله دا هغه خوږه کلمه ده چې د ټولو انبیاو په ژبه باندې جاري شوې وه. هر نبي ته چې اعلی نعمت ورکولی شو نو دا خوږه کلمه یې په ژبه باندې راغلې ده. دې وجې نه نوح علیه السلام چې کله د هغه دشمنان الله په طوفان کې تباه کړو او دیلې نجات ورکړو، نو دی ویله الحمدلله. موسی علیه السلام چې کله د فرعونیانو نه نجات وموند، ویل الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. دی وجې نه دی د جنتیانو په ژبه باندې په دنیا کې دا کلمه جاری ده. کله چې اولنی قدم د جنت په درشل باندې کېږي، هلته به مو وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. هغه ذات لره حمد دی چې غمونه، کړاوونه، پریشانیانې ختمې شوې. الله رب العالمین
علیہ السلام صفت منگ تکی او حغیل یو قیمتی صفت ثابتی چه شکر دے و فرمائی ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا اے دا هغه چا اولادی چې موږ د نوح علیہ السلام سره په کشتۍ کې بار کړل او د طوفان نم نجات ورکو دا نوح علیہ السلام د الله شکر گزار بنده و حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د نوح علیہ السلام شکر داو کان اذا اکل طعاما قال الحمد لله واذا شرب شرابا قال الحمد لله نوح علیہ السلام شکر داو چې خوراک به وکویل الحمد لله او چې سکاک به وکویل الحمد لله الله صفت مونږ ته کړی دی چې دا شکور بنده و د ټول ملګرو لما نجات ورک کله چې یو انسان د الله د نعمتونو شکر ادا کوونکی بنده جوړ شي کم نعمتونه چې د دې سره موجود دي دا نعمتونه ته الله ناخلی دا ورسره بلکې د دې سره سره نور نعمتونه هم الله د تراولي د شکر په وجه هغه نعمتونه چې د سره دی هغه محفوظ پاتې کیږي کم نعمتونه چې دا محروم دی د شکر په وجه هغه حاصلای ځکه دا د رب العالمین وعده ده وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن كفرتم من عذابي لشديد رب کائنات اعلان کوي چې زما بندگانو کتاسو زما د نعمتونو شکر ادا کړه نعمتونه د لذت زیتوما او کتاسو زما د نعمت ناشکری وکړه نو چربا تاسو سره دا نعمت قائم او دائم نه بلکې الله درنا اخلي پمدی بنیاد بعض السلفنا دا خبر منقوله ده چې النعم وحشیه فقیدوها بالشکر دا نعمتونه داسې دي لکه ښکار چې سړی وکړي صحرایي ځنګلي ښکار دا تښتي دا په شکر باندې وتړئ چې درنه ونه تښتي کله چې الله تعالی یو نعمت درکړی د دې نعمت شکر ادا کا چې دا نعمت وتړلی شي ستا سره او ستا نه زایل نشي بلکې د دې سره نورم زیات شي دی وجه نه حسن بصري رحمه الله فرمایي وی د سلفنا دا منقول دی چې هغوی به ویله چې الشکر هو الحافظ والجالب شکر کې دوه غټ کمالات دي یو دا شکر حفاظت کوونکی دی دویم را جلب کوونکی دی حافظ ورته ځکه وایي چې کوم نعمتونه د الله رب العالمین د تا سره دي هغه نعمتونو حفاظت کوي او چې کوم نعمتونه تا سره نشته هغه راکش کوي تا ته ځکه الله وایي چې که تاسو زما د نعمت شکر ادا که زه به دې درله زیتومه او که ناشکري مو وکړه نو زما عذاب ډېر زیات سخت دی علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ نقل دی چې هغه فرمایي چې شکر الله رب العالمین هغه د زیادت سره مقرون کړی او پیوست کړی دی کله چې یو انسان د الله رب العالمین د نعمت شکر ادا کوي د هغې نعمت به زیاتیږي کله چې شکر پرېښوده بیا به الله درنه دا نعمت اخلي بیا تا ته نه پرېږدي ځکه موږ ته الله رب العالمین د یو قوم تذکره کوي چې هغه قوم له الله باغونه ورکړي او د هغې میوې وي هغوی ته الله امن ورکړی
خدوی ته د الله د طرف نه انبیا راله دغه انبیاو د الله د نعمت دی انبیاو د الله دین بیان کوه د خلکو د الله د نعمت نه شکر وکړه دین ته لبیک نه ویلا الله رب العالمین د دې باغونو د اوبو اوچ کړي هغه بند راوښلو هغه باغونو ټول وچو الله فرمایي وهل نجازي الا الكفور دسه بدلا دسه سزا من هغه بندگانو ته ورکو چې هغه د الله د نعمت نه شکر بندگان وي الله ته دغه نعمت واخستولې په دې وجه چې دوی د الله د نعمتونو نه شکر کولا قرآن کریم کې الله رب العالمین منګ او تاسو ته یو خوشخبری راکړي او د هغې خوشخبری د هغې آیت نه قتاده رحمه الله یو استدلال کوي وای دو کمالات چې بچا کی الله په د عذاب نه راولي ان الله لا يعذب مؤمنا ولا يعذب شاکرا د ایمان کمال چې بچا کی هغه الله عذاب نه ورکوي که مشکلات د مخې ته راځي هغه به تنبیحات وي هغه به د غفلت نه بیدارول وي د هغې به داسې مثال علما ورکوي لکه یو سورلی په لاره روانه ده او د لارې نه کږه شي اوس یو لوی کنده ده یو تړانګ دی هغې ته غورځېږي نو د هغې مالک هغې له یو کوړه ورکړي ورله سمې کړي یا د هغې واګې یو طرف ته راکش کړي په دې کش کولو د هغې خولې وښکو ته تکلیف میلاو شي لیکن د هلاکت نه بچ مؤمن باندې چې کله امتحانات راځي دا تنبیحات وي چې مؤمنه د الله د بندګۍ نه د غفلت کړی دی بیدار شه یخ شه دویم الله شاکر بنده له عذاب نه ورکوي چې کله یو بنده د الله نعمتونه راځي او دی پې شکر ادا کوي الله دې بنده له عذاب نه ورکوي دا خبر الله قرآن عظیم الشان کې کړی ده فرمایي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم الله ستاسو په عذابولو څه کوي خو که تاسو کې دو کمالات پیدا شي د نعمتونو شکر ادا کوي او په الله ایمان راوړئ زما خوږو وروڼو شکر د رب کائنات دا د الله د نعمتونو حفاظت دی د بنده سره لکه یو انسان ته چې الله ډېر مال ورکړی خزانه ورکړي په دې خزانه څوکیدار ولګوي څوکیدار چې څوک دا خزانه لوټ نه کړي شکر د نعمتونو داسې څوکیدار دی او دویم دا د هغې نعمتونو د خزانو چابي د کم نعمتونه چې تا سره نشته په دې شکر باندې ستا نعمتونه زیاتیږي او که ډېر مال او دولت در سره او د الله ناشکره بنده یې نو دا نعمت به تعالی عذاب وګرځي لکه څنګه چې حسن بصري رحمه الله نه داسې قول نقل دی وإن الله عز وجل ليمتع بالنعمة فإذا لم يشكرها قلبها عذابا الله یو بنده نعمت ورکړی د دې نعمت نه خوند او مزه اخلي خوند او مزه او چې کله د دې نعمت شکر ادا نه کړي دا نعمت ورته عذاب وګرځي تاسو وګورئ ډېرو خلکو ته خپل مالونه دولتونه عذاب وګرځېدل چا ته خپل بچي عذاب شو چا ته خپل بیبي عذاب شوه چا ته خپل کرسۍ عذاب وګرځېده چا ته خپل کور عذاب وګرځېده او داسې نور ما مخکې دا خبره عرض کړه چې دا یو آسان عبادت دی لیکن عمل کوونکي بندگان پې ډېر کم دي ځکه شیطان وخت په وخت انسان غافل کوي چې د الله د نعمت سوچ قدر ترې رانشي شکر خو پرېږده زما خوږو وروڼو شکر پېژندل پکار دی چې دا شکر څه ته وایي شکر دا یو عربي کلمه ده لغوي معنا یې دا ده چې کله څاروي له سړی خوراک ورکړي او د دې خوراک اثر په څاروي باندې ښکاره شي
سوربواله پکې راشي د هغې بڼه غوړه شي د هغې رنګ تر و تازه شي نو لغت عربی کې ویل کېدلی شي شکرت الدابه د دې خوراک اثر د دې دابې په سرمن باندې ښکاره شي نو د شکر جامع تعریف امام ابن قیم رحمه الله کړی دی هغه فرمایي وای شکر دې ته وایي چې د الله د نعمتونو اثر په تا باندې ښکاره شي د الله د نعمت اثر ستا په زړه باندې ښکاره شي چې په زړه کې د الله سره مینه وکړي د الله قدر وکړي د الله تعظیم وکړي د الله د عظمت مشاهده وکړي د الله د نعمتونو اثر ستا په ژبه ښکاره شي چې په دې ژبه د الله حمد و ثنا بیان کړي الحمدلله الحمدلله د دې الله د نعمتونو اثر ستا په اندامونو باندې ښکاره شي چې په دې اندامونو د الله بندګي وکړي په دې وو اندامونو باندې د الله سجده وکړي په دې دوو قدمونو الله ته قیام وکړي په لاسونو باندې د الله رب العالمین د رضا دپاره ورکړه وکړي نفقه او صدقه وکړي د خیر کارونه پرې وکړي نو دا درې کارونه چې وکړي چې په زړه کې د الله مینه او تعظیم ښکاره کړي په ژبه باندې د الله حمد و ثنا ادا کړي او په اندامونو د الله عبادت او بندګي وکړي ته د الله شاکر بنده جوړ شي د الله شکرګزار بندگان هغه دي چې هغه د الله د نعمتونو سره دا کردار وکړي اول د الله نعمت وپېژني چې دا نعمت دی زما خوږو ورونو ډېر خلک د الله په نعمتونو کې ډوب وي او د الله نه مرور وي او د الله نه شکایتونه کوي او د الله نه ګیلې کوي ځکه عام خلک صرف دي ظاهري نعمتونو ته نعمت وایي چې هغه خوراک دی او څښاک دی او لباس دی او کور دی او سورلۍ ده او داسې حال دا دی چې د غرونو په مقدار قوي نعمتونه دي چې خلک د هغې نه غافل دي لکه نعمت د اسلام نعمت د لا اله الا الله دا څومره قوي نعمت دی چې د نوح علیه السلام ارمان و چې زما دا نعمت زما دې بچي له ورکړی شي او دا بچی مې لا اله الا الله وایي الله ورنه کړه د ابراهیم علیه السلام ارمان و چې کاش دا نعمت زما پلار ته نصیب شي الله ته محروم کوره نه کا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارمانو چې زما تر ته نصیب شي واغل ور نه کړی شو او ما تعالی الله بغیر د غوښتنې راکړه اله الا الله دا دومره قوي نعمت دی که دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه شي او دې قیام د جهنم د عذاب نه ځان پې خلاصی پې نشي خلاصېدی او لا اله الا الله دومره قوي سرمایه ده چې په دې خلاصېږي نو دا د ځمکې په مقدار چې سره زرو نه دا ټوله ځمکه د سونو نه ډکه شي دا دومره غټ نعمت نه دی خو لا اله الا الله ډېر غټ نعمت د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د یو درېو نعمتونو تذکره کوي درې نعمتونه چې چا سره دا د ټولې دنیا بادشاه دی د ټولې دنیا خو ذات باندې پوهېږي نه من اصبح منکم معافا فی جسده آمنا في سربه عنده قوت يوم وليلة فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها څوک چې په داسې حالت کې سبا کې چې دی د صحت په لحاظ باندې روغ وي صحت دا د نعمتونو د بادشاهت هغه تاج دی چې د صحتمندو انسانانو په سر پروت دی دا هر سړی نیلي دا چې څوک مریض شي هغه یېلي بیماران یېلي چې صحت څه شی دی چې څوک په دې نعمت کې هغه پې نه پوهېږي دویم هغه ته دشمني نه وي هغه خلک د دې امن په نعمت باندې پوهېږي چې د دشمنۍ ترخه ګوټونه یې ګوټلي وي چې هر کاڼې او بوټي کې به تا ته خپل مرګ ښکاري هره لحظه به اسلحه ستا په سر باندې ولاړه یې هغه انسانان د ژوند په خوږو پوه نه شو کومو بندګانو چې دشمنۍ کې واقع دي او امنیت ورته نشته چې نن به الوزم او سبا به الوزم نن به مې څوک ولي او سبا به مې څوک ولي درېیم روزمره رزق ورسره یې ځکه هغه خلک کم ډېر په ترخه حالت کې دي چې
بچیان ورته په خپو کې توغړېږي او هغه سره د ماښام د رزق درک نه وي. وایي دا درې نعمتونه چې تا سره یې صحت دی، امنیت دی او روزمره رزق درته میلاویږي، سبایي بیګایي رزق درته، ته د ټولې دنیا بادشاه یې. دا نور صرف خزانې دي او د الله د خزانو څوکیداري ده. د نعمتونه هم دغه د بعضو سلفونه منقول دی، وایي که چېرته ته د الله رب العالمین د نعمت قدر باندې ځان پوه کړې نو دا سترګه دې لږ پټې کا. دا دوه واړه واړه اندامونه دې ستا په بدن کې، دا چې پټ کې د الله ودانه دنیا تا ونه لیدله، تا ته به پته لګي چې دا څومره قیمتي نعمت دی. حال دا دی چې دا په بدن کې دوه واړه واړه اندامونه دي، یا د بدن ګردې چې دا واړه واړه دوه اندامونه دي، خو هغه خلک چې ګردې پیل وي پیل په هفته کې یو کرت یا دوه کرت ډایلیسس کوي، د هغې ژوند لږ وګورئ بیا به د دې نعمت قدر دی شي. اول دا دی چې نعمت وپېژنې. ګوره د باران د څاڅکو په شانه نعمتونه راورېږي او زموږ ورته سوچ هم نشته. داود علیه السلام یو ځل الله رب العالمین ته ویل ربه ماته ستا په نعمتونو کې یو وړوکی نعمت راوښایه. الله ورته ویل ته تنفس وکړه، تنفس. هغه تنفس وکړل، دا یو نعمت دی. د دې نعمت معنی به څوک پوهېږي چې ساه یې بنده شي. دا یو نعمت، یو تنفس په یو ګنټه کې زر کرتې کېږي. دا یو نعمت 40,000 کرتې په شپه ورځ کې موږ ته راکولی شي. زما او ستا سوچ کې دا راغلی هم نه ده چې دا نعمت دی. پاتې لا د دې شکر ادا کول. نو اولنۍ خبره دا ضروري ده چې دا وپېژنې. ګوره نعمتونو کې سوچ کوه. دویم د دې نعمت نسبت ګوره خپل منعم ته وکړه. ډېرو خلکو له الله نعمت ورکړي او دا نعمت سبب د کفر جوړ شي. بعضې خلکو له الله مال دولت ورکړي، وایي دا د پلاني بابا نظر دی په ما باندې، پلانې درګاه مې صفا کړې ده، پلاني درګاه له مې جنډې جوړې کړې دي، نظرانې او شکرانې مې د پلاني بابا په نوم ورکړې دي. په ما د چا نظر دی؟ د الله نعمت هغه غیر الله ته منسوب کړي. دی وجه نه یو ورځې د حدیبیې په واقعه کې د شپې باران وش، سار مونځ د الله نبي وکړو، صحابو ته راوګرځېدو. صحابو ته یې وویل چې ای زما ملګرو تاسو پوهېږئ چې ستاسو رب څه وویل؟ صحابه کرامو ته وفرمیل الله او د الله رسول پوهېږي. وی رب ویل چې زما بندگانو سبا کړل، بعضې بندگان مؤمنان دي او بعضې کافران دي. څوک چې دا وایي چې دا باران د الله په فضل باندې وشو، نو دا انسان د الله رب العالمین په نعمت باندې ایمان راوړونکی دی او په ستورو یې کفر وکړو. او چې څوک وایي لکه د عربو دا عقیده و چې دا بارانونه دا ستوري ورایي، چې څوک وایي چې د پلاني ستوري په وجه په موږ باران وشو، نو د په ستورو ایمان راوړو او په ما یې کفر وکړو. نو بعضې خلک د الله نعمت غیر الله ته منسوب کوي. په دې وجه باندې هغوی د الله د نعمت ناشکره بندگان جوړ شي. قتاده رحمه الله نه د دې آیت په تفسیر کې نقل دي چې یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها. بعضې خلک د الله نعمت پېژني او بیا د الله د نعمت نه انکار کوي. وایي دا دی چې یو سړی په کښتۍ کې سور وي، مختلف بادونه راشي، دی وایي چې بادونه خو ډېر مختلف رال، خو د دې کښتۍ والا ډېر ماهر او هغې بچ کړو. داسې نه وایي چې الله بچ کړو. لکه نن سبا دور کې خلک داسې وایي ډېره خطرناکه حادثه وه خو د ډرایور چالاکي وه. داسې نه وایي چې الله فضل په موږ باندې چې د ډرایور لاسونه یې صحیح وخوځول او الله بچ کړو. یا خلک داسې وایي چې دا بته په کور کې وه، سپی په کور کې و، که دا نه وی نو غله به په موږ راغلی. داسې نه وایي چې الله بچ کړو. نو دویمه ضروري خبره دا ده چې نعمت چې الله درکړو د نسبت الله ته وکړه. دریم د الله نعمت هغه بیانوه خلکو ته، د هغې ذکر کوه چې په ما د الله نعمتونه دي. ځکه بعضې خلکو له الله نعمتونه ورکړي او دی پټوي چې څوک راته سوال ونه کړي، څوک یې رانه ونه غواړي،
څوک رانه مطالبه ونه کړي الله یو اما بنعمت ربک فحدث که تفصیل نه خطره محسوسه نو داسې خو وایي چې الحمدلله د الله ډېر نعمتونه په موږ دي داسې وایي الحمدلله ډېر نعمتونه څنګه چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې عایشه رضی الله عنها فرمایي و یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما د بسترې نه ورک شو مال چې چېرته لاړ زه رالم هغه په مسجد کې و د الله نبي په مسجد کې په سجده کې پروت دی جاړي او دا دعا کوي چې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله ستا چې کوم صفاتونه دي زی پوره نشم ادا کوله او لوی د الله د نعمت شکریا دا ده چې الله نعمت درکړه د دې ذات نه حیا درشي چې دا نعمت د الله په مخالفت کې خرج نه کړي ډېر خلکو له الله نعمتونه ورکړي دا د الله نعمتونه د الله خلاف خرج کوي دې خلکو ته الله دمکی ورکړي دا چې دا خو به خرج کوي خدا به ورستاسو د پاره د پریشانۍ سبب جوړیږي د الله د نعمتونو نه حیا پکار ده او دا د الله خلاف نه دي خرج کول او یره ځان سره پیدا کول پکار دي چې کوم ذات دا نعمت راکړی دی داسې نه چې دا نعمت را نه بیرته واخلي په دنیا کې یو معمولي احسان څوک چا سره وکړي د مثال په طور تا له څوک کور درکړي چې زه کرایم مه راکوه پکې اوسېږه او بیا دې کور کې د خپل نیک د خپل مشر د دې کور د مالک خلاف جرګې کې چې دې سره به څنګه دې ته به څنګه ضرر ورسو څنګه به مال لوټ کو څنګه به خلاف وکړو یو درون انسان با تا ملامته کوي چې ته نه شرمېږي د چا په کور کې ناست دی او د هغې خلاف کې هغې پسې خبرې کوي ټول خلک یې ملامته کوي حال دا د هغې یو وړوکی نعمت د رب کائنات بې شماره نعمتونه په موږ او تاسو راورېږي د دې نعمت هر اندام خبره شکریه ده د هر اندام جلیل القدر تابعی امام ابو حازم الاعرج رحمه الله نه پوښتنه وشوه ورته وویله چې ته وایې د هر اندام خپل نعم شکر دی نو د سترګو شکر څه دی وایي د سترګو شکر دا دی چې په دې باندې کوم خیر وویني خیر هغه خلکو ته بیان کړي او که کوم خطایي د چا وویني په هغې پرده راواچوي دا د سترګو د نعمت شکر دی چې په دې سترګو دې د خیر خبره لیدله خلکو ته بیانوه او چې د چا عیب دی ولیده نقصان دی ولیده الله پرده اچونکی ذات دی پرده اچول خوښوي پرده پرې واچوه زمونږ معامله الټه ده که چا کې د خیر خبره وینو هغه پټه کو او چې معمولي د شر توهم یې هغه خلکو ته بیانوه وایي ورته وویلی شو چې جناب د دې غوږونو شکر څه شی دی وایي د غوږونو شکر دا دی که ښایسته خبره دې پرې واورېدله هغه یاده که او عمل پرې وکړه او که د شر خبره دې واورېدله نو هغه د خپلو دماغو نه محوه کړه رجمانې چېرته عمل ونه کړي وایي د لاسونو شکر څه شی دی هغه دا دی وایي چې په دې لاس باندې هغه څه مه حاصلوه چې ستا حق نه دی پردي حق ته لاس مه وراچوه او د الله حق د الله د رضا دپاره خلکو ته ورکړه د الله نعمتونه د الله په نوم ورکړه وکړه ورته ویل د عورت شکر څه دی هغو ته دا آیت ویله چې هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم چې هغه عورت د الله د حکم خلاف نه استعمالوي نو زما خوږو وروڼو نعمتونه دي الله موږ او تاسو ته راکړي دي کله چې دا غلط استعمالېدل لږ سوچ وکړه چې داسې نه چې دا نعمت رانه واخیستل که سترګه دې چېرته حرامو ته د کتلو په حالت کې وه لږ دې ته سوچ وکړه چې زما رب د دې سترګو د نعمت ورکوونکی مالک ما ته ګوري داسې نه چې دا نعمت رانه واخلي او په ټپ ړوند نه شم
چې غوږونو باندې دې چرته حرام خبرې ګانې بجانې غیبتونه دروغ بهتانونه اورېدل شروع کړل لږ سوچ وکړه چې الله راته ګوري داسې نه چې د غوږونو نعمت را روان اخلي مال دولت الله درکړی دی لږ احتیاط وکړه دا نعمت یو څو ورځې ستا په لاس کې د امتحان دپاره الله درکړی دی چې پاس کېږي او که پیل کېږي داسې نه چې د زمانې لپک د نه جوړ شي او دا نعمت درنه الله بې توان اخلي رب العالمین دې موږ او تاسو ته د حق شکر ادا کولو توفیق راکړي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين